محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي چې محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. ګرانو کتونکو السلام علیکم. موږ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو او ستاسو لپاره به کوشش کوو چې څه ووایو نو چې تاسو خوشحاله شئ انشاءالله. نو یو روبۍ ما خپله جوړه کړې ده، که څه کمی به شی پکې نو معافي غواړم، هغه ته پیش کړم او بیا چې څه راځي به دویم انشاءالله. عجیبه غوندې دوران د دنیا تیر شي، ډېر مغروره بادشاهان خاورو کې گیر شي. خلک وایي چې ښه مه کوه بدېږي نو زه وایم ښه کوه چې نیک عمل دې ډېر شي. مشران وایي چې لږ خوره خو مدام خوره، ته چې ډېر خورې نو هغه به دې ګانډېر شي. رضا خان وایي چې نیک عمل پکار دی نو ډېر ښایسته ښایسته ځوانان د خاورو ډېر شي. چې محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. چې محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. او ورځ د جمعې شپه د اختر دا به د غاړې لونګینا خلکه زمانو د پاره پورته کوي لاسونه و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. چې محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. او چې مسافر پکې اوسېږي و د غاړې لونګینا په هغه ځایونو د بې اوبو شي ګلونه و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. چې محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. او مسافر مو وجنې خاونده و د غاړې لونګینا په ځم کدن کې او د وطن ارمان کوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. چې محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. او ما د پښتون جانان نظر کې و د غاړې لونګینا ملای نری وي او کمر بند خوړلې وینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. چې محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. او جانان زما په سر جانان دی و د غاړې لونګینا کلاستې واخلم او د دوی ملنګ بشینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. چې محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. او ما درته وې تا نه منله و د غاړې لونګینا اوس ورکونو زړه د صبر ټکورونه و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. او چې دولت راشي عزت راشي و د غاړې لونګینا کو سړی خروي او په جرګو بللی شینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. چې محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. او خلک وایي څوک نشته و د غاړې لونګینا زمانه تودي او د رامبیل چامبیل ګلونه و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. چې محبوبه دې زنګوینا و د غاړې لونګینا سبا به جوړ شي. ګرانو کتونکو تاسو دپاره مې دا لږ شان څه پیش کړو، په ډېر څه باندې قبول او منظور کوئ او امید لرم چې تاسو به یې خوښ کوئ او سبسکرایب بټن به دباو کوئ انشاءالله. او موږ له به نوره هم حوصله افزایي راکوئ او موږ به کوشش کوو چې مخ په وړاندې تاسو له نوي نوي سره وړو انشاءالله او تاسو په خدمت کې پیش کوو. نو الله تل خوشحاله او آباد ساته. والسلام. Yanmamda, o yanmamda, kara sarı aklımla alganda.